بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیله او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یې او د صحت جامې به مو پر تن وي. نن راځو د ادب پوهنې د درس په هکله کې د درس په برخه کې زموږ د درس عنوان دی په پښتو ادبیاتو کې د ادبي مطالعاتو بهیر او تاریخچه، یعنی د ادب په هکله د تاریخچې په هکله غږیږو چې د پښتو ادب ته د کومې نیټې نه تر کار پیل شوی دی یا څه وخت دې ته ادب ته د علم او د پوهې په سترګه باندې کتل شوي دي. دا ضروري ده چې باید هر ژبې والا د خپل ادب د خپلې ژبې د ادب د تاریخ په هکله پوه شي. یعنی د نړۍ هره ژوندۍ ژبه خپل ادبیات او د هغه ادبیاتو د مطالعې ځانګړی شالید لري. پښتو هم یو د ژوندۍ اریایي ژبې په توګه له خپلو ادبیاتو او له هغو تاریخي پس منظر څخه برخمنه ده. د پښتو ادبي د موجودو او لاسته راغلو منظومو او منثورو بیلګو په استناد زموږ ادبي تاریخ لومړۍ دوره د ادب پوهانو د نوي ویش له مخې له 2م هجري پیړۍ یعنی د امیر کروړ څخه پیل کیږي او تر بایزید روخان پورې دوام کوي. د امیر کروړ څخه پیل کیږي او تر بایزید روخان د زمانې پورې دوام کوي. دغه لومړۍ دوره د 129 هجري کال نه پیل کیږي له 950 کاله پورې. موږ ډیر لږ منظوم او منثور اثار یعنی د دې پیړۍ موږ ډیر لږ اثار په لاس کې لرو یا د هغې په هکله ډیر لږ معلومات لرو، خو مګر د پښتو په ادب کې په ادبي مطالعاتو پورې بیا هم اړه لري. په دې زمانه کې لومړنی اثر چې د پټې خزانې لیکوال محمد هوتک یې له شتون څخه موږ خبروي، د هغې څرنګوالي په اړه معلومات راکوي، هغه سالو وږمه ده. سالو وږمه د پښتو د ادبیاتو لومړنی کتاب دی یا لومړنۍ لیکنه ده چې لومړۍ دورې پورې اړه لري. سالو وږمه او دا ابو محمد هاشم ابن زید السرواني په 233 کال نه واخله تر 290 کاله پورې په دې دوران کې ژوند کاوه. دا د هغه په لاس لیکل شوی دی. سالو وږمه کتاب تر اوسه پورې نه دی ترلاسه شوی، ځکه نو د څرنګوالي په اړه ادب پوهان څه نشي ویلی، خو دومره ویلی شي چې د پښتو د ژبې اولنی ادبي کتاب هغه سالو وږمه ده او نور داسې اثار نشته دی چې په هکله یې وغږېږي. یوازې د محمد هوتک یعنی د پټې خزانې د مؤلف د څرګندونو له مخې دومره وایو چې کتاب پښتو په نثر او د عربي ژبې د ادب د فصاحت او بلاغت په اړه لیکل شوی دی. دا سالو وږمه د پښتو په نثر باندې لیکل شوی دی او د عربي ژبې د ادب د فصاحت او بلاغت په اړه پکې لیکل شوي وو. نو پښتو ژبه او ادب کې د ادبي مطالعاتو په اړه لومړنی اثر همدغه سالو وږمه ګڼلی کېږي. بیا د دیو نه وروسته 1مې هجري پیړۍ کې چې کوم لیکل شوی کتاب لیکلي پښتو ادبي اثر په دې کې بیا دومره خاص نه لیدل کېږي. یعنی 1مې هجري پیړۍ کې کوم د پښتو د ادب په هکله څه نه لیدل کېږي تر څو 612 هجري قمري کال څخه وروسته سلیمان ماکو خپل اثر په پښتو ژبه کې تذکرة الاولیاء لیکلی دی. په 612 هجري کال کې سلیمان ماکو په پښتو ژبه کې تذکرة الاولیاء لیکلی دی.
چې څو پاڼې یې له طوفانونو د وخت او سیلیو د وخت نه خوندي پاتې دي او تر دې مهاله پورې را رسېدلي دي. دا ترلاسه شوې پاڼې په 1419 لمریز کال هجري شمسي کال د کابل په کلنۍ بیا په 1420 لمریز کال کې پښتانه شعرا په لومړي ټوک او وروسته بیا په 1499 هجري شمسي کال کې دوه کرته د ځانګړې رسالې په ډول چاپ او خپور شوی دی. یعنی د سلیمان ماکو مکمل کتاب نشته دی، یو څه نسخې شته دی او دغه نسخې اول په 1419 هجري شمسي کال، بیا په 1420 هجري شمسي کال، بیا په 1409 هجري شمسي کال کې د یو رسالې په شکل باندې خپور شوی دی. د سلیمان ماکو د تذکرة الاولیاء په دغه موجودو 4 پاڼو کې د پښتو د 4 لرغونو شاعرانو نومونه شته. کم شاعران دي؟ یو حضرت شیخ بیټ نیکه رحمت الله علیه دی، دویم شیخ اسماعیل، دریم ملکیار غرشین او قطب الدین بختیار د شعرونو بیلګې او د هغوی د نثر ډول باندې لنډه پیژندنه راغلی ده. نو دا د پښتو د ژبې په ادبي مطالعاتو کې شامل بلل کېږي. له سالو وږمې وروسته دا 2 نمبر کتاب دی. سالو وږمې اثرات نشته مګر د دې څه اندازه نسخې موجودې دي. بیا تر دې وروسته بیا د پښتو ادبیاتو د تاریخ په 2مه دوره کې چې له بایزید پیر روښان څخه شروع کیږي، یعنی 906 کال نه شروع کیږي، 906 هجري کال نه شروع کیږي، 915 کاله پورې، یعنی په دې دوران کې شروع کیږي او تر 14 هجري قمري نیمایي پیړۍ پورې. دې کې بیا ډېر منظوم او منثور اثار لیدل شوي دي. یعنی د 2مې په دوره کې تر 14 هجري پیړۍ پورې یو څه اندازه کتابونه موجود دي. په دې باره کې اول دا چې بایزید روښان رحمت الله علیه خیر البیان په نوم باندې کتاب او د اخوند درویزه مخزن الاسلام په نوم باندې دې کتابونو مثالونه اخلو. د بایزید روښان کتاب خیر البیان، د اخوند درویزه بابا رحمت الله علیه کتاب مخزن الاسلام، دا نومونه یادولی شو. همدارنګه د خوشحال خان خټک مشهور اثر داستارنامه چې د هند د رنتنبور د مغولو په زندان کې په 1076 هجري کال کې په پښتو نثر لیکلی دی، هم د ځانګړو علمي او ادبي اثارو څخه ډک دی. یعنی د ادب او د علم سره سره پکې ډېر نور شیان هم لیدل کیږي. زموږ په ادبي مطالعاتو کې یادونه اړینه ده هغه دا چې په همدغه دوره کې عبدالقادر خان خټک ګلدستې په نوم باندې کتاب لیکلی دی. شیخ سعدي د ادبي اثر ګلستان آزاد پښتو ترجمه یې هم کړې ده او په 1140 هجري کال کې په خوږه ادبي ژبه ترسره شوې د یو ادبي اثر په توګه د پښتو په ادبي مطالعاتو کې شامل ده. یعنی په دې دوره کې کم کتابونه لیکل شوي دي. د بایزید روښان خیر البیان، اخوند درویزه مخزن الاسلام، د خوشحال خان خټک داستارنامه، د عبدالقادر خان خټک ګلدسته، د شیخ سعدي صاحب ګلستان کتاب پښتو ژبې ته ترجمه شوی دی. په همدې ترتیب باندې په همدې دوره کې د ګوهر خان خټک قلب السیر په 1120 هجري کې لیکلی دی او دا یې درینه پښتو ژبې ته ترجمه کړی دی، فارسي ژبې نه پښتو ژبې ته. او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په سیرت سربیره پکې د شاعرانو ډېر شعرونو مثالونه او بیلګې پکې څرګندې شوي دي. په ادبي مطالعاتو کې د راوړلو حق لري کم کتاب، یعنی د ګوهر خان خټک
قلب السیر کتاب دا هم په ادبي مطالعاتو کې د راوړلو حق لري. همدارنګه د افضل خان خټک د کلیله او د منه ژباړه چې په خوږه ژبه پښتو باندې په 1128 کال کې ترسره شوی دی او تاریخ مرصع چې په 1136 کال کې پکې دا په دغه کال کې لیکل شوی دی. نو دا ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې په دومې دورې نه تر 14 هجري پیړۍ پورې په دې کې لیکل شوي دي. د دې دورې یو بل مهم اثر چې موږ یې د ادبي مطالعاتو په قطار کې شمارو هغه د پټه خزانه ده. پټه خزانه د محمد هوتک لخوا لیکل شوې ده په 1141 هجري کال 1142 کلونو په دې دوران کې 1141 نه واخله تر 1142 هجري کلونو کې دغه پټه خزانه د محمد هوتک لخوا نه لیکل شوې ده. د پښتو نثر 800 کاله اثر د لیکوال د څرګندونو له مخې زموږ په ادبي مطالعاتو کې د دې اثر ارزښت او اهمیت څو اړخیز دی. په دې کې د فرهنګي د پښتو ژبې فرهنګ د پښتنو فرهنګ تاریخ ادبي تاریخ د پښتو د نظم د نثر تاریخ لپاره ډېر ګټور معلومات وړاندې شوي دي. همدارنګه پیر محمد کاکړ معرفت الافغاني په 1180 کال په دغه دوران کې لیکلی دی او زموږ په ادبي مطالعاتو کې د یادونې وړ ده. همدارنګه د پیښور د ماشو د سیمې ماشوګګر د سیمې د حمید مومند د اشعارو پښتو شرحه چې په همدغه وختونو کې شوې او شارح یې پوره معلوم نه دی خاص څرګند نه دی. همدارنګه د احمدشاه بابا د اشعارو پښتو شرحه چې د هغه معاصر خان علوم قاضي محمد غوث کړي او په 1455 هجري لمریز کال کې د کندهار مجلې لخوا نه د داستار رشاد په سریزه چاپ شوې ده. د استاد رشاد په سریزه باندې چاپ شوی. د پښتو ادبي مطالعاتو د تاریخ لړۍ بیلابیلو برخو کې شامل دي. د ادبي مطالعاتو په لړ کې بل د ننګرهار ولایت د ګردي غوث د سیمې یو اوسیدونکی میا شرف د پښتو عروض نومي اثر هم یادونه ضرور ده. یعنی دا د ننګرهار د ګردي غوث د سیمې میا شرف لیکلی دی چې په دې کې د پښتو شعر ادب کې د عربي عروض په څرنګوالي باندې بحث کړی دی او د پښتو شعر د عروض ځینې مثالونه یې پکې وړاندې کړي دي. میا شرف د لوی احمدشاه بابا معاصر یعنی د احمدشاه بابا هم دوره او هغه سره په 1140 هجري کال کې د پانیپت په جګړه کې میا شرف هم برخه اخیستې وه او میا شرف پښتو عروض په 1444 هجري شمسي کال د پوهان رښتین له څېړنو سره پښتو ټولنې چاپ کړی دی. په ادبي مطالعاتو کې د گلشن اشعار افغاني سید عمر راټولونه د مولوی نور محمد نوري افغان غونچرو په 1280 هجري کال کې بشپړ کړی دی. دا هم د یادونه وړ دی. په همدې ترتیب په همدغه وختونو کې مولوی احمد په 1261 نه تر 1400 هجري کاله پورې ژوند کاوه. نو دا گنج پښتو ادم خان درخانۍ منصوره کیسه هم لیکلې ده. ختیځ پوهان هغه خلک چې د برطانیې او د پښتو د ژبې دپاره ډېر خدمات کړي دي. ختیځ پوهان هم د پښتو ادبي مطالعاتو په بهیر کې د یادونې وړ د ستاینې وړ خدمتونه کړي دي او دغه ختیځ پوهانو په لیکلو او راټولونو کې ځینې آسان لکه د ډورن 1805 میلادي کال 1880 کاله پورې د پښتو منتخبات په 1848 میلادي کال کې چاپ کړی دی. راورټي ګلشن روح په 1860 کال کې د پادری هیوز کلید افغاني 1803 کال کې چاپ کړی دی. د ډارمنسټر پښتونخوا شعر و هار و بهار او نور د بیلګې په توګه یادولی شو. په لږ راوروسته وختونو کې چې په پښتو ادبیاتو کې د هنري نثر
د پیدایښت څرکونه لیدل کیږي د میا محمد یوسف کاکا خیل توبة النصوح ناول په 1423 کال او میا حسیب ګل کاکا خیل 1293 هجری کال نقش نگین ناول له اردو څخه پښتو ته ترجمه کړی دی. همدارنګه سید راحت زاخیلي پښتو ژبه ناول د ماروخي لیکلی او لومړي ځل لپاره په 1910 کال کې چاپ شوی دی. قاضي میر احمد شاه ریدواني په 1898 کال بهارستان افغاني په 1915 کال کې شکرستان افغاني چاپ کړی دی. د پښتو په معاصره ادبي مطالعاتو کې مهم ځای لري. دا هغه نومونه دي چې د پښتو یعنی دا د تحقیقي ادب یو برخه چې لومړنی کتاب سالو وږمه، مخزن الاسلام، دا کتابونه د پښتو د مطالعاتو په لړۍ کې شمارلی شو. له دې راوروسته په معاصره ادبي دوره کې د پښتو د ادبي مطالعاتو بهیر ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ډیره چټکه وده پرمختیا موندلې. ډیر نومیالي لیکوالان څیړونکي رامنځته شوي چې په خپلو ارزښتناکو لیکنو او څېړنو یې ادبي مطالعات مالداره کړي دي، غني کړي دي. په دغو نومیالیو ادبیاتو کې د مثال په توګه په افغانستان کې د پوهاند عبدالحی حبیبي، پوهاند صدیق الله رښتین، پوهاند عبدالشکور رشاد، ارواښاد ګلپاچا الفت، عبدالرؤف بینوا، قیام الدین خادم، استاد حبیب الله رفیع، همدارنګه په پښتونخوا کې دوست محمد کامل مومند، امیر حمزه شینواری، سمندر خان سمندر او نور نومونه یادولی شو چې هر یو یې په لسګونو اثار د پښتو ژبې دپاره چاپ کړي او ډالۍ کړي دي. د پښتو د ادب پانګه یې پرې درنه او شتمنه کړې ده. تر دې دمو چې موږ سره ملګرتیا کړې ده، له تاسو نه ډیره ډیره مننه. که هر چا زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ او د پښتو ژبې د ادب د پښتو د ژبې د خدمت په خاطر زموږ دغه ویډیو مخکې شیر کړئ چې ترڅو ادب ذوق ملګرو ته هم ورسیږي او هغوی ترنه استفاده وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د توجه نه مو ډیره ډیره مننه.